اسلامي تعبیراتو کې انار یو له هغو میوو څخه دی چې د خیر، برکت او پاک رزق نښه بلل کېږي. که څوک په خوب کې انار ویني په ځانګړي ډول که یې خوري، نو دا د دې نښه ده چې د هغه ژوند ته نوې روزي، حلال نعمت او خوښي را روانه ده. که څوک د کار په لټه کې وي، اندېښمن وي، ستونزې ولري، نو د انار خوړل د دې اشاره ده چې الله تعالی به د هغه لپاره د رزق دروازې خلاصې کړي. که انار خوږ وي، دا نوره هم د برکت نښه ده. که انار پوخ وي یا تازه ښکاري، نو دا د پاکو او ګټورو پیسو علامه ده. ځینې مفسرین وایي چې انار په خوب کې د کورنۍ او د سولې او د زړه د سکون نښه ده. اوس راځو انګورو ته. انګور په اسلامي تعبیراتو کې د چټکې روزۍ نښه ده. داسې روزي چې ډیر انتظار ورسره نه وي او ژر ترلاسه شي. که څوک په خوب کې سپین انګور خوري، دا د برکت، رحمت او آسان ژوند علامه ده. شنه انګور اکثره د کار په برخه کې اسانتیا، ښه فرصت او د ستونزو ختمېدل ښیي. که انګور خوږ وي، دا د پاک او حلالو نعمتونو نښه ده. حتی که څوک د ژوند په کومه برخه کې بند پاتې وي، لکه کار، رزق، کورنۍ مسله، د انګورو خوړل یې دا پیغام دی چې خدای به په بیړه ورسره مرسته وکړي، دروازه به ورته ژر خلاصه شي. مفسرین وایي چې انګور د نعمتونو د ډیروالي نښه ده، یعنې نعمت یوازې یو نه وي بلکې پرله پسې راځي. دا هغه ځای دی چې تعبیر لا قوي کېږي. که یو کس په خوب کې انار او انګور دواړه یو ځای وخوري، نو دا یو ډیر قوي، مثبت او د خیر لوی پیغام دی. دا هغه ځای دی چې تعبیر لا قوي کېږي. که یو کس په خوب کې انار او انګور دواړه یو ځای وخوري، نو دا ډیر قوي، مثبت او د خیر لوی پیغام دی. دې ته داسې وګوره لکه د دوه نعمتونو یو ځای کېدل. انار حلال رزق، برکت، ثبات. انګور چټکه روزي، اسانتیا، خوشحالي. کله چې دا دوه سره یو ځای شي، نو معنی دا ده چې په ژوند کې به دوه دروازې درته خلاصې شي. رزق به پراخیږي، اندېښنې به ختمیږي، د زړه سکون به راځي او کارونه به په خیر سره برابر شي. دا خوب اکثره هغو کسانو ته راځي چې د ژوند د لارې په منځ کې اندېښمن وي، لکه د کار په لټه کې خلک، قرض لرونکي، هغه څوک چې په ستونزو کې وي. الله تعالی د دوی لپاره د رحمت نښه ښکاره کوي. که څوک دا میوې په خوشحالۍ خوري، د نعمتونو زیاته نښه ده. که یې بل چاته ورکړي، د خلکو له لارې مرسته، کار پیدا کېدل یا د خیر دروازه ده. که یې ډیر وخوري، د رزق پراخوالی او د ژوند ښه بدلون. که میوه تازه، پاک او ښکلې وي، د پاکو او حلالو پیسو نښه ده. که تا هم په خوب کې انار یا انګور خوړلي وي یا دواړه، نو پوه شه چې دا یو ښه د رحمت او د برکت پیغام دی. الله تعالی دې په ژوند کې درته اساني پیدا کړي، رزق دې پراخ کړي او د زړه سکون دې نصیب شه. او په اخره کې که ویډیو مو خوښه شوه، سبسکرایب، لایک، کمنټ مه هېروئ.